د افغانستان د مرکزی بانک د کنګل شویو شتمنیو د پرېښودو په اړه امریکا او طالبانو له یو بل سره خپل وړاندیزونه شریک کړي دي. په سلامونو مهار کلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د راپور په اساس سره له دې چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو په اړه ځینې پرمختګونه شوي، خو لا هم مهم توپیرونه په خپل حال پاتې دي. د شتمنیو د پرېښودو لپاره د امریکا د حکومت یوه غوښتنه دا ده چې باید د افغانستان د مرکزي بانک په مشرتابه کې بدلون راشي. یوه سیاسي ګمارنه بلل کېږي او یو مقام لا هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې دی. خو راپور وایي چې طالبانو تر دې دمه د وړاندیز رد کړی دی. امریکا غواړي دا شتمني د یو اعتمادي صندوق ته واستول شي. د طالبانو یو مقام چې نه غواړي نوم یاد شي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې طالبانو د امریکا هغه وړاندیز رد کړی دی چې دا پیسې د یو درېمګړي ته واستول شي چې ویې ساتي او ویې ویشي. سرچینو ویلي دي چې د امریکا حکومت د سویزرلند له حکومت او نورو ډلو سره په خبرو بوخت دی چې یو میکانیزم جوړ کړي چې اعتمادي صندوق به هم پکې شامل وي او د نړیوال بورډ په مرسته به دا پیسې ویشل کیږي. امریکایي سرچینې وویل چې احتمالي بدیل د نړیوال بانک تر مدیریت لاندې د افغانستان د بیا رغونې اعتمادي صندوق وي. دا صندوق له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لپاره جوړ شوی دی. د اقتصادي چارو افغان امریکایي پروفیسور شاه مهرابي چې د افغان مرکزي بانک په شورا کې هم دی، وویل چې 13 میاشت امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې خبرې وشوې او طالبانو امریکایي لوري ته په دې اړه خپل ځواب وسپاره، خو په خبره یې لا کومه موافقه نه ده شوې. نوموړي وویل چې طالبان چمتو دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري ګمارل کېدونکي قراردادي ته اجازه ورکړي چې د پیسو د سپینولو ضد معیارونو په اساس د افغانستان د مرکزي بانک چارې وڅاري او همداراز څارونکي هم کولی شي چې افغانستان ته ولاړ شي. دی وایي طالب مقاومت اندېښنه لري چې د امریکا وړاندیز به په یو بل متوازي مرکزي بانک رامنځته کړي او له همدې کبله د بانک د یو لوړپوړي مقام نور احمد اغا د نه لرې کولو په ګډون د افغانستان د مرکزي بانک په مشرتابه کې له تغییر راوستلو سره مخالف دي. نور احمد اغا د امریکا د ترهګرۍ د بندیزونو په لیست کې دی. د رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا او د سویزرلند د بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه له تبصرې کولو ډډه وکړه او د افغانستان مرکزي بانک کې پوښتنې ته ځواب ونه وایو. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پرېښودل به په وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي بحران ځپلي افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دغه هیواد ټولې اقتصادي ستونزې نشي حل کولی. کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په بهر کې د افغانستان شتمنۍ کنګل شوې چې شاوخوا $1 میلیارډ یې کنګل کړي دي. ولسمشر جو بایدن څه موده مخکې اعلان وکړ چې د کنګل شویو شتمنیو 3.5 میلیارډ د افغانستان د خلکو د ګټې لپاره د پرېښودل شي او د پاتې نیمایي په اړه به محکمه پریکړه کوي. نړیواله ټولنه او په خاص ډول د بشري حقونو سازمانونو طالبان تورنوي چې د محکمو له پریکړو پرته خپل مخالفان وژني، بشري حقونو تر پښو لاندې کوي، د نجونو ښوونځي تړلي دي او د ښځو ته په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې فعالیت ته اجازه نه ورکوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.